فراختیا د اسمانونو 1400 کاله مخکې بیان شوی په قرآن کې. هغه وخت کې کله چې ستورپوهنه په ابتدا کې وه. فراختیا د اسمانونو الله داسې تشریح کړې ده په دې آیات کې. او اسمان جوړ کړی دی موږ دې لره په خپل قدرت سره او یقینا موږ یو د دې فراخونکي. لفظ اسمانونه په قرآن کې مختلف ځایونو کې ذکر شوی دي کوم چې د اسمانونو فراختیا ته اشاره کوي. د 20مې صدۍ تر پایه پورې یوازینۍ نظریه د ساینس په دنیا کې دا وه چې اسمانونه به همیشه همداسې وي او اول نه همداسې وو. که څه هم نوې مشاهدې د نوې ټکنالوژۍ نه ښکاره شول چې اسمانونه یو ابتدا لري کوم چې همداسې په فراختیا دي. د 20مې صدۍ په ابتدا کې رشین ساینسپوهانو دا ثابته کړه چې اسمانونه همداسې په حرکت کې دي. دا حرکات د 1929 د مشاهدو نه ثابت شول. اډوین هبل یو امریکن ساینسدان دریافت کړل چې ستوري په اسمانونو کې د یو بل نه په لرې کېدو روان دي. دا په ساینس کې یو بهترین دریافت ثابت شو. په دې مشاهدو کې هبل دا ثابت کړل چې ستوري رڼا کوي کوم چې سور رنګ واخلي خپل فاصلې سره. دا د فزیکس په قانونونو کې ځکه چې رڼا د یو مشاهدې طرف ته تلو سره رنګ بدلوي او که د هغې نه لرې ځي نو رنګ یې سور شي. د مشاهدو په دوران کې هبل دې سور رنګ ته یو خبره نوٹ کړه په رڼا کې کوم چې د ستورو نه راتله. په لنډه دا چې ستوري د یو بل نه نور هم لرې کېدل. ستوري او اسمانونه یوازې زموږ نه نه لرې کېږي مګر د یو بل نه هم لرې کېږي. یو اسمان چې کوم کې هر شی د یو بل نه په لرې کېدو کې وي ثابتوي فراختیا د اسمانونو. هغه مشاهدې چې په دې کلونو کې شوي دي تصدیق شوی دی چې اسمانونه په حقیقت کې په فراختیا روان دي. دا حقیقت په قرآن کې هغه وخت تشریح شوی و کله چې نوې ټکنالوژیانې ایجاد ته نږدې هم نه وي. دا ځکه چې دا قرآن د الله خبرې دي، خالق او واکمن د اسمانونو او د ځمکو.